السلام علیکم د ودان ټي وي یوټیوب چینل درنو لیدونکو د کورنۍ لغړو سره مو د چکر پلان جوړ کړی دی او زو د نړۍ ولسوالۍ پر لوري پلان مو دا و چې سهار 8 بجې به زو خو دی چې راټولېدل او موږ حرکت کوو نو تقریبا د غرمې 12 بجې وي د غرمې 12 بجې چې روان شول نو ناوخته هم نو ډوډۍ یو قسم نه وخوړلې نو په کیراله کې مو کباب راواخیستو او سیده روان شولو د نړۍ پر لوري نړۍ پر لوري چې روان شولو شیګل ولسوالۍ کې له مانځه وروسته مو ډوډۍ وخوړله بیا روان شو بیا مو حرکت وکړو د نړۍ پر لوري چې ځي او اسمار ته ورسېږي او د سلیم خان سلام ونه کړي نو چېرته کېږي نو دغه څو ښکلې منظرې هم وګورئ او د سلیم خان سره به هم لنډه شانه مرکه په تاسو وګورو بیا به له هغه ځای نه ځو درنو لیدونکو نو راورسېدلو د مسلم خان خواته مسلم خان ستړی مشي جوړ بخیر مسلم خان دکانداری دې څنګه ده دکانداری دې سیده چوروره بس په ارت چې کوي کنه اما ته هغه الله پاک خپل جلدی برابرای د خیره سره بشک د ورځې څومره دکانداری کیږي یاره ورځې مقصد خپل جمعې په ورځ باندې ډیره کیږي او خېلې په ورځ مگزاره کیږي نه سوا 100 روپۍ ډېری 100 روپۍ خو ډېر شی ده او گزاره خپل د جیب ډېړې مې برابرې نور څه کوم ښه یو پوښتنه ډېره د سوشل میډیا کې کیږي هغه دا چې د رکوټ اختر په درېم ورځ د مسلم خان واده لاړ رک شو یاره کوژده مې کړې ده په انګرار کې ورکړې مې د 15000 روپۍ 15000 د 4000 روپۍ په نقد ورکړې دي او د 100 روپۍ مې مړه فروت مرو ته دا مې کړی کنه او ورو وسره ته د خسړې وای کوژده مې کړې ده خو چې وسره تاسو کومک وکړي د خیر سره موږ په دې ټولو لیدونکو باندې غوږ کو کوم چې په خارج کې دی پاغي وغوږ کو چې د مسلم خان د پاره پیسې راولي 1,80,000 روپۍ 1,80,000 باندې د 100,000 روپۍ چې تا پروت کې حساب کړی هغه منی و منی دا وای کله دا منګه زنانه تلې دي منګه چې جنې ویني شېړې نه ګوډه نه او دا وای راس کله یار څه شوی خبره ختمه شوه انګرار کړه
ها او واده به څه وخت خیره نو واده مینوال باندې بغاو چې مینوال را څه وخت خو یار د تنن تیاری او سیلاب صاحب راغله سیلاب صاحب راته سیلاب صاحب راته کاریا خان ور چې ډوپو مهر لزه ختمه او سیلاب صاحب راته وړو وړي او نور دا واده ما د مطلب لزه کوم سیلاب صاحب هم ډیر وخت شو دا غنه روسه سیلاب صاحب پنګرار کې واده ورکو خو تیو نه غوښتلی ولی یار زه ونه غوښتم من یار زه به ته یو خبره بل وکم چې یو د الماس کور ودان چې مال دا دکان جوړ کړی مطلب نور تشي وادي دي تاسو سره نور تشي وادي دا ځنه کسان چې راځي مقصد دې دا کوت بل لازم ما د سین نه اغړو دی غړې کوي کته می چاته سین نه اغړې دی غړې نه کته را لو کنه غو به زه د لغه کوچت کو چې تومه په سیلاب سره باندې مغ کومه په نور خیریه بنسټون باندې مغ کومه او په الماس جی باندې مغ کومه چې دکان دی ول جوړ کړل وسله واده موکه وسله واده وکړه زه په دې سکه نه ما چې مقصد دا کونډه دا شېړې دا کته دا صرف شېړې نه مقصد کله خمیده خو مقصد را کوته ول خو غواړي ټول مسافر ته مسلم د خانه سمي الله خان ته ټول د مسافر سمي الله خان ویل جرمني کې سمي الله خان ته د مسلم د خانه ډېر سپیشل سلامونه ورسې د سمي الله خان ما پر دې لور هغه پنګرار کې تاسو سره اوس کوشش وکړئ وروره زمونږ چینل مشر چې د محمد الله ودان پاغي من څخه کې پاغي من دغه کوم چې محمد الله او دغه چې د ورون مال دی واده وکړي مال دی نور چې نه کوي د خیر اسه واده دی را لو بس مسلم خان سره مرسته وکړي چې دې دا واده وشي نور څه مهمه خبره نشته خو بچونه د تعلیم وخت تیر شو او بچی چې ما ته الله پاک ته مال کم بچی راکړه ډاری کې مدرسو چم چې الله را نه خپه نشي خاصري تعلیمونه پینې کې نه مدرسو ته چم کنه مدرسو ته چم کنه خو الله کور ته ارتم کنه یار ته خان دی درنو لیدونکو اخرنه وخت دی منګم د سلیم خان د خوانو زو منګ ته ډیر مزل پاتې دی مخکې زو سلیم خان نه به غرمان چې په سوشل میډیا ډیر چلی دو دا ډیر وخت شو دی ځل به منګ ته بي وي صحیح شو سلیم خان په سر باندې هیڅوک نه شي ولسی نشي هغه الله دې پورا کی 7.5 سپینا ټوډي او تک تور شیشینو او قبلتن کجنه سنات سلا شودونه پنیر کې پنینو نره پشمبران وارو وری غرسه د کابل نه راخوشه اتن د کوچي کته تراتنه د خپل خړ راوته دنا ویرا چې جرات تعالی کوي غاړه شم د کنه خو بیت رواني ا د غار تور شنه سړی راړې او چرته لګولې تور تاش مې د لګولې د تنګي پګنه سړپسا د داخې خانګړه ولې خدای زما دې توبه مجاړه سلیم مجاړه زه سلیم خان تا ته خو غواړو والله دې کې چې راستا واده یو مونږ به یو ځل راشو درنو لیدونکو تاسو د سلیم خان مرکه ولیدله د دې درې له ښکلاګانو هم خوند واخلئ او زو پورته د نړۍ په لوري
درنو لیدونکو تاسو به دغه ښکلاګانې کتلې وي واقعا چې ډېرې ښکلې سیمې دي ډېرې ښایسته منظرې لري د یخه هوا لري نو راورسېدلو دا د غازي آباد ولسوالۍ بازار دی د غازي آباد د ولسوالۍ بازار کې موږ غوښتل چې یوه لنډه مرکه د خلکو سره وکړو خو د دې ټولو کسانو په وینا چې ناوخته دی او بیا نه رسېږو نو د دې ځای نه سیده تېرېږو او بیا مقاونو دلته بیا راځو د غازي آباد د ولسوالۍ نه تېرېږو او ځو د ناړۍ پر لوري درنو لیدونکو نو راورسېدلو د ناړۍ بازار ته دغه چې تاسو ته ښکاري دا د ناړۍ بازار دی نو دا چې خپرونه مو ډېره اوږده کېږي نو نور نه غواړو چې دا خپرونه مو اوږده شي په دې هیله چې دا خپرونه مو خوښه شوې وي او خوند هم ترې اخیستی وي انشاءالله چې بله خپرونه به د ناړۍ په بازار کې وي هغه به راسره هم وګورئ هغه به بله برخه وي د خیره تر بیا د خدای په امان